د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اورېدلې وي چې غونچه ګل د تل په څېر کلي ته سودا راوړې وه. شمس ترې بسکیټ اخیستل، خو پلار یې حاجي شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجي شیرین اندېښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیري توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو. یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. دا ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړه مور جانې. دوا او دارو دې شه زویه. دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځې ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره اشک وخوړل. خیر دی وسړیه، پرېږده چې نوش جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی. خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه. دارو دې شه زویه، خو لږ پام کوه چې ناروغ دې نه کي. مورې دا د خجورو قبره نه لرې که چې زړه مې ترې نه صبرېږي، هسې نه چې په رښتیا ناروغ شم. ښه شرزمانه زویه، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درماندې مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درماندې درس او سبق یې ویلې. اوس نو ستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړې او پیسې وګټې. پیسې پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، او هلته خپله ماستري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کېږي و پلار جانه. ګوره شرزمانه زویه، تر کومه پیسه ګټم او ته به یې څټې؟ درس دې خارج کې وویلې، نور دې بس دی. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بازو شه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟ د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس ته چې ته پرې اخته یې. وښځې ته دې غلي په خپل ځای کېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟ زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅښه، زما او پلار دې تل همدغه حالي. لا حول ولا. خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. 2 ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي. تیر شئ له دې ترخو خبرو نه. وای زویه، ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري. اله بایله چې یوه د کار خبره دې وکړه. وښځې زما زړه دې خوشحاله که. خیر اوسې و د شرزمان مورې. زه هر کله ښې خبرې کوم وسړیه، خو په تا ښې نه لګېږي. دا بیا دې پیغور راکه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم. پوه شوې که نه؟ خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لري. لارمې ولې نه وښځې، خوشې ګلې ګزارې مه کوه که نه. پلار جانه، ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او در سره ټوکې کوي. او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه چل کې خپل زړه را باندې تشوي. زه ښه ده وسړی چې پوهېږې. خو مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري، مینه مو نورم ډېره شه. ګلالۍ، نن مې له شتنارو هندارې نه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه کومه دی ملالۍ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو. ها دا دی دغه کتاب یادوم. ملالۍ تی په لوړ غږ ووایه څه پکې لیکلي؟ واړو ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ. ژوندی اوسې ترور جانې. ژوندی اوسې ترورې. ما ته به دې غږ کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب که؟ خیر دی لورې دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډیره ګټه لري. رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دې مینځلې م ده. شمسه خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډیر پام ورسره کوه. نه ترورې نوره مې تر توبه ویستلې ده، نور نه خورم. آفرین ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او هم مو کتاب ولولئ. سمه ده سمه ده مورې. ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیل که نو؟ ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو. بیخي سمه ده. څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مې ښودل شوی. مطلب یې څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې تل خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ. څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهیږي. هغه دی هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي. د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو. شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده. مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي. ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمځه، خو زه یې په صابون نه وینځم. ښه نه کوې شمسه، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي. رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده. د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسه، دا موږ ته داسې دی لکه سبق، خو چې زده یې کو ښه ده. بیخي سمه ده. هو چې ډېر شي بیا مې هېرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟ کله چې له کناراب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځو. آفرین ګلالۍ. شمسه ته پکې څه وایې؟ زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو. آفرین شمسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو. که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه یې مې زده کولی شم. ښه نو ته څه شی غواړې؟ داسې لکه ته اول مې کتاب ولوسته، بیا دې رانه پوښتنه وکړه، لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وځورولم. شمس نو فرمایشي سبق غواړي. هلکه شاغه حوصله کوه، خیر دی دا تاوان دې زه درکوم. رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟ ما تم شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلي دي. مصیبت خان له غله نه غلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم. پوهېږم شاغه پوهېږم. په څه چې پوهېږې والله که په خاورم پوه سې، خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کېنولي او کیسې دې راته شروع کړي. نه شاغه داسې نه ده، عاشق ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی. خیر دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی. غلی شه والله که یې سم وکړې، دومره نو باتورم نه. وخاندئ ښه وخاندئ، غواړئ چې میراو ته مو په لاس ورکم؟ نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغه و. ګل خبره دې وکړه چې نه مني د خپل بابا پندونه، آخر به وکړي ارمانونه. خیر نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟ خیر دی د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه. رښتیا وایي لنډغر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کې هم نه دی. چې داسې ده مهرباني وکړه، زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم. ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه؟ نو څه وکړم تاسو ووایئ، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟ وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟ او سادهګانو زه دومره پیسې له کومه کم؟ پیسې د پیروز استاد دي، د کلینرۍ پیسې رانه وهلې دي. په خپله پیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میراو ته یې په لاس ورکړه. څه استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟ کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه
چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟ نه د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی. کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه. دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده. اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو. کوم کار؟ داسې به وکړو چې 3 واړه به لاړ شو د استاد فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي. بالکل وایم، زما د زړه خبره دې وکړه. بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو. یاره تاسو خو د ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه. نو چې داسې ده په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو. بسم الله. درځئ چې ځو. رښتیا سنګینه زویه، دا د شیرزمان ستړي مشت ته تللی وې که نه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځ مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او ارام هلک دی. رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟ هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي. ترور مې ښه وایي د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده. وایي که نه چې د خوبه ښه یادېږي. هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي. د ملک اصغر به څوک څه یاد کي؟ زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې بالکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع که. ډېر ترې ګیلهمن و، خو شیرزمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره. یاره تر کوم ځای پورې چې ما اورېدلې او نور ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کي. روښانه خبره ده، د همدې لپاره یې سبق ویلی دی. باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کي. کیدای شي چې بیرته لاړ شي. ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي. کومه پوهنځۍ لوستې ده؟ د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی. حتما غواړي چې سیاستمدار شي. ای شاباسې زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟ پلار جانه دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاستمدار شي. ملالۍ ته څه لولې له خیره؟ په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي. او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولې بیا به د پوهنتون غمه کوي. ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري ما اخیستې وای. سنګینه زویه، دې ته مه خفه کېږه. هغه وایي که نه، مایي چې هر وخت له اوبو راوباسې تازه وي. اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي. خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي. د وظیفې غم خو د لا پخوا کړی دی. ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟ باید لکه زما په شان ځان له هر چي خبره وکنه. نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره بښنه راته کوه نو. خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم. خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي. آمین. څنګه لالا، لومړني معاش کې دې څه شی راته اخلئ؟ بې له هغه نه په کتابونو مینه یې، ستا د خوښې کتابونه به درته واخلم. ژوندی اوسې سنګین لالا، خیر دی څو دانې کتابچه او رنګې م ورسره واخله. که نور څه فرمایشونه لري ویې وایه که نه. د اولني معاش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو. درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسټرۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمني خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوريږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.